طالبان وايي تاجکستان او ازبکستان د افغانستان الوتکې زموږ مخالفینو ته نه ورکوي. طالبانو له دغو دواړو هیوادونو سره د افغانستان د الوتکو په اړه تازه څه خبرې کړې دي، صحیح ویلي دي. جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وايي په تاجکستان او ازبکستان کې د پخواني افغان حکومت پاتې الوتکې د دوی وسلوالو مخالفینو ته نه ورکول کیږي. هغه ټینګار کړی چې د دغو الوتکو مالکیت له افغانانو سره دی او دوی ته بستنیږي. ذبیح الله مجاهد همدارس څرګنده کړه د دغو الوتکو د بیرته ستنولو لپاره د ازبکستان او تاجکستان له هیوادونو سره سلا مشورې روانې دي. د ځینو شمیرو له مخې د افغانستان جمهوري حکومت له نسکورېدو مخکې دغه هیواد په څه باندې 140 پوځي الوتکو سنبالو، خو اوس نه ده معلومه چې له دغو الوتکو څومره په افغانستان کې دي او څومره نورې د پرځول شوي حکومت پیلوټانو د جمهوریت د سقوط پر مهال له هیواد څخه ویستلې دي. د ځینو راپورونو له مخې یادو پیلوټانو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 40 پوځي الوتکې لیږدولې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مخکینی مشر څو موده مخکې د یادو الوتکو په اړه ویل چې ورڅخه د لازمې استفادې په اړه بحثونه روان دي. ځینې شنونکي د طالبانو د ویان څرګندونې د پخواني امریکایي مقام له څرګندونو سره تړي او وايي طالبان د دوی وسلوالو مخالفینو ته چې یوه لویه برخه مشران په تاجکستان کې دي د یادو الوتکو د احتمالي سپارلو په وړاندې دغه غبرګون ښودلی دی. په وروستیو کې د سیمې هیوادونه چې تر ډیره د روسیې تر اغیز لاندې دي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د جنګیالیو له زیاتېدو اندېښمن دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.